زمونږ په کلي کې همدا یو ښوونځی شتون لري چیرته چې د کلي ټول ماشومان سره یو ځای لوبې او زده کړې کوي. یوه ورځ ښوونکي په قهر کتابچه له میز سره ووهله او چیغه یې کړه: میونده دلته راشه. هلک خپل ځان منظم کړ او د ښوونکي پر وړاندې ودرېده. د ښوونکي له غوسې ډکې څېرې ته ځیر شو. ښوونکي ورته وویل: څو ځل مې درته ویلي چې په څیرې او چټله کتابچه کې خط مه لیکه. سهار دې حتما مور در سره راوله، غواړم ستا د دې بې پروایۍ په اړه خبرې ورسره وکړم. هلک په ډېر زحمت خپل له ژړا ډک ستونی خالي کړ او ورو یې وویل: مورجانه مې ناروغه ده. پلار مې ویل چې د میاشتې په آخر کې معاش راکوي. مور به مې روغتون کې بستر کړي، کشرې خور ته به مې شیدې واخلي، ځکه اوس هره شپه تر سهاره ژاړي. پلار مې وعده وکړه که پیسې ورسره پاتې شي نو ماته به یوه نوې کتابچه هم واخلي، تر څو بیا مجبوره نشم چې د مشر ورور له کتابچې پاڼې پرې کړم او لږ لیکل پرې وکړم. ښوونکي د تورې تختې خوا ته مخ کړ او ورو یې وویل: میوند جانه کښېنه. کله چې یې ښه شېبه وروسته خپل زړه تش شو او له سترګو یې د اوښکو پردې ایسته شوې، نو په غټ خط یې د تختې پر مخ ولیکل: ژر قضاوت مه کوئ.